یو سړی د ملحد شوی دی، د به دې شي دا ورته کنځاوې کوي، په دې باندې دا د اسلام دفاع نشي کولی. اسلام تا نه دفاع غواړي په علم باندې. په مسلمانو هیوادونو کې متاسفانه د فکري مبارزې باندې سرمایه گذاري نه کیږي یا د هغې لپاره کار نه کیږي. د دې مسئلې په اړه تاسو څه نظر لرئ او دا څومره اهمیت لري چې په لویه کچه دې برخې ته کار وسي او مراکز جوړ سي او دا مسله مطرح شي؟ فکري مبارزه بې له شکه چې فکري کار په منځ کې شوی دی. څوک تر غوږونو پورې ډوب دی، څوک تر مرۍ پورې ډوب دی، څوک تر یعنې خامخا ټول پکې راایسار یو. داسې نه ده چې موږ بچ د خپل فاحش دپاره د یو چا ژوند خطر سره مخ کوي. دغه دا خواهش په دې کې د کوم ځای نه راغلی دی، کوم ځای نه کرل شوی دی. په دې کې مکتبونو نه مثال د خبرې شی جوړ شوي، سبقونو اخیستلو منډۍ ترېنه جوړه شوي، استاد سبق قرصی پکې هغه هم خپل 3-4 ساعته لري، سرمعلم چې دی هغه بیا د دې منډۍ غټ مسؤل. ګوره دا طبیب چې دی دا په د اسلامي تاریخ کې یو عزتمنده رتبه وه. اکسرای کې هم کمیشن اخلي، په دواګانو کې هم کمیشن اخلي، سټي سکن کې هم کمیشن اخلي. صحیح ده؟ نو دې ته نه ګوري چې مریض په څه حالت کې دی. یعنې هغه نوي ماشومان چې دوی رالویږي راځوانیږي د هغوی پر ذهنیت سازۍ باندې دوی ډېر فوکس. نو په فکري مبارزه کې دا مسله څومره مهمه ده او د چا رول پکې ډېر زیات دی؟ داسې نه ده چې مثال د خبرې یو ځوان سره فکري سوال یې او هغه یو عالم ته بیان کړي، ملا ته بیان کړي، ورته ته کافر شو یا ایمان درنه تللی دی او دا دې شیانو کې فکر مه کوه، ختم شو، لاړې. استاد دا هم راته وایي چې د منهجونو د نصابونو او ادبیاتو رول په فکري مبارزه کې څومره دی؟ هټلر والا فکر والا خلکو هم فکره هغوی د 1933 نه واخله تر 1941 پورې تقریبا 100 میلیونه کتابونه وسوځول د خپل فکر خلاف. د دې جرمني د نسل مکمل ذهنیت یې بدل کړ او داسې حده پورې بدل کړ چې مرګ به د ژوند نه زیات خوښ و، په خوشحالۍ باندې به مرګ قبلو. دې ته نه کتل چې زه د نور انسانانو سره ظلم کوم که زه نور انسانانو سره هر څنګه رویه کوم. خو هغه ته د خپل فکر مهم و. فکري مبارز باید څنګه وي؟ فکري مبارز باید دا سوچ پرېږدي چې زه ډله جوړه کړم ځان ته. زیات په مبارزونو کې دا ستونزه وي چې هغه وایي باید زما تنظیم وي، باید زما د چترۍ لاندې خلک راټول شي. دا سوچ غلط دی. همدغه راز چې کله هم دنیوي مفاد په فکري مبارزه کې راغی، فکري مبارزه نه پاتې کېږي. دغه ټولنه دومره بد اخلاقه سوله، بد اخلاقي دومره تر دې حده راورسېده تر جومات هم راورسېده یا تر مدرسې هم راورسېده. استاد ستړی مه شي. مننه. ډېره مننه استاد. معمولا دغه ډول بحثونو کې ستاسو هغه مسایل شته او معمولا دوستان او ځوانان د یو فکري مبارزه او د یو فکري سرلارې په توګه تاسو پیژني. که لومړی پوښتنه له تاسو داسې ولرو چې ستاسو په نظر د فکري مبارزې یا ستاسو لپاره د فکري مبارزې تعریف څنګه ده؟ ډېره مننه. تر ټولو اول خو زه په فکري مبارزه کې خادم یم او سرلاري چې دی هغه د دې امت علما دي، مشران دي. الله تعالی دې د هغوی دغه حکمت او شفقت همیشه دپاره په موږ باندې لري. دویمه خبره د فکري مبارزې تعریف دی. یو خو اصطلاحي تعریف دی، یو لغوي تعریف دی. مثال موږ ویلی چې فکري مبارزه د خپل فکر دپاره کار کول، دا یو عمومي خبره ده. یو خاص اصطلاح یا خاص ضمن کې چې موږ یو خاص کنټکس کې موږ دا موضوع تشریح کوو، یو فکر دی چې د استعمار سره زموږ د ټولنو ته راغلی دی. غربي فکر دی، نړۍ کې شایع شو، شاته علمي اکیډمیک یو بیکګراوند لري، یو شالید لري. د هغې فکر په مقابله کې چې زموږ د اسلام کوم فکر دی چې هغه هم یو علمي، یو ریشنل، یو تصور دی، یو مکمل نظام او سټرکچر دی، د هغې فکر دپاره مبارزه کوو زما فکر باندې فکري مبارزه ده. بالکل. جوهري صاحب بحث دا دی چې د فکري مبارزه اوس وخت او البته دا مثبت هم دی، زموږ په ځوانانو کې د هغوی په ذهنونو کې دغه بحثونه مطرح کیږي او یو شمېر ځوانان ورسره هغه لري، علاقه لري، وابستګي لري او غواړي چې فکري مبارز جوړ شي. نو له کوم ځایه یو ځوان باید راپیل کړي تر څو دی د فکري مبارزې لمن ونیسي؟ ګوره ټول اول خو باید یو انسان د فکري مبارزې اهمیت وپېژني. بله. ځکه هر جنگ چې په دنیا کې کیږي هغه د فکر نه پیل شوی دی. فکر نه وروسته بیا مادي سټرکچر باندې د هغې تاثیر شوی دی. دا یو خبره.
دویمه دا ده چې انسان څنګه کولی شي چې ښه فکري مبارز شي، خصوصا غربي فکر یو څوک ولولي، یو څوک هندویزم ولولي، یا یو څوک غواړي چې د بودایزم په خلاف باندې فکري مبارز شي، یو څوک غواړي د عیسایت په خلاف باندې فکري مبارز شي، نسبانیت خلاف باندې. نو فکري مبارز که په هر مجال کې وي، باید چې د کم مجال په خلاف باندې یو انسان کار کوي، د یو کم فکر په خلاف باندې انسان کار کوي، باید هغه خپل مخالف فکر وپېژني اول کې. مثال یو انسان دی هغه غواړي چې غربي فکر په خلاف باندې مبارز شي، خو دا د ډېر ځوانان هغوی شوق لري یوازې زه باید مبارز شم او زه فکري مبارزم شوق وي. یو حقیقتاً که د میدان ته څوک د ننوتل غواړي نو باید یو مکمل فکر مطالعه کی، یا څنګه مطالعه کی وی پیژنې ابتدا کی. دا زه د چا په خلاف باندې مبارزه کول غواړم، د فکر د څه شی دی، تاریخي څه شی دی، څومره وسیع دی، دې ته څنګه کار کول غواړي، څنګه مبارزه کول غواړي. اول نمبر باندې دا. بیا چې کله دا د فکر ته ور دننوځي، د دې مثال دی لکه یو هیواد دی، باید مثال یو انسان دی یو هیواد ته ځي، تاسو یو هیواد ته ځئ، اول هغه هیواد په باره کې مطالعه کوئ چې مثال دا هیواد دی، د دې پایتخت کوم ځای کې دی، دا څومره رقبه باندې دی، دا څنګه هیواد دی، اقتصادي لحاظ سره څنګه دی، امنیتي لحاظ سره څنګه دی، عمومي مطالعه کوئ. بیا د هغې نه وروسته یو ښار ته ځئ په دې هیواد کې، د هغه ښار په باره کې مطالعه کوئ. بیا په ښار کې دننه واړه واړه بازارونه یا واړه واړه ځایونه منطقې د هغې په باره کې مطالعه کوئ. نو همدغسې دا فکري کار هم ډېر وسیع دی. اول فکري کار مطالعه کول غواړي چې په کوم څو شعبې لري، څومره ضخم لري، څونه وزن لري. د هغې نه وروسته بیا یو خاص فکر، داس مثال فکري کار کې سیکولریزم دی، سیکولریزم باندې جدا زرګونو کتابونه لیکلی شوي دي، فیمینیزم دی په هغې باندې جدا سلګونو کتابونه لیکلی شوي دي، الحاد دی په هغې باندې هغه یو جدا طرف دی. بیا په دې الحاد کې چې سړی ور دننوځي، د دې مختلفې شعبې دي، اګناستیسزم دی، په دې کې سکپټیسزم دی، په دې کې خالص مجرد الحاد دی چې هغه ایتیزم دی، یا مثال د خبرې په دې کې مسله الشر ده، په دې کې چې د نور داسې پړاوونه دي. نو اول پوره دایره مطالعه کول سرسري چې یو څو ورځو کې انسان کولی شي چې وپېژني. بیا په هغه دایره کې د ده چې کوم شوق وي، د ده چې کوم اهم ښکاري د خپلې ټولنې د خپلو حالاتو مناسب، مثال هغه فیمینیزم وي، سیکولریزم وي، کیپیټالیزم وي، اقتصادیاتو سره د یو انسان شوق وي، کیپیټالیزم دی، یا مثال مارکسیزم دی، کمیونیزم دی، هر ازم چې هغه مطالعه کې ستا ورسره شوق وي، بیا په هغې کې ور دننوتل پکار دي، او بیا هغه ورو ورو مطالعه کول پکار دي. او د هغې متبادل په اسلام کې څه شی دی، ولې د اسلام نه رد کېږي. هر فکر چې مطالعه کوي انسان باید دا ورسره په دې باندې ځان پوهه کړي چې د اسلام کې څه حیثیت دی، د دې احکام څه شی دي، د دې متبادل څه دی. په همدې شکل کې انسان په هغه فکر کې مخ په وړاندې تللی شي. ډېر ښه استاد. یو بل بحث دا دی چې د دغه مبارزې وسایل څه شی کېدلی سي، اسباب څنګه کېدلی سي، د دفاعي اسباب البته زما هدف دی. مثلا مونږ که د کتابت خبره کوو، که په سوشل میډیا کې د کار خبره کوو، که د سیمینارونو خبره کوو، که نه مختلف هغه دي. نو ستاسو په نظر چې کوم هغه مسایل دي چې د فکري مبارزین په نظر کې وساتي، له کومو اسباب او وسایلو استفاده وکړي؟ ټول اول وسیله چې د هغه علمیت دی. که فکري مبارزه انسان مخ په وړاندې وړي، باید د علم په لار باندې مخ په وړاندې ویسي. مثال له خبرې یو څوک دی هغه یو چاته کنځا کوي، یو څوک دی هغه چا سره بد اخلاقي کوي، یا یو څوک دی هغه یو سړی د ملحد شوی دی، د بدې شي دی ورته کنځاوې کوي، په دې باندې د اسلام دفاع نشي کولی او نه د کوم خیر رسوي. نه، اسلام تا نه دفاع غواړي په علم باندې، تر څو پورې ته علمي جواب ورنه کړي، هغه قانع نه کړي، د هغه ذهن او سوچ قانع نشي کړلی، تر هغې وخته پورې به ته خواري کوې، ته به ورته علمي، عقلاني، فکري دلایل به ورته وایي، مطالعه کوې بیا به ورته وایي. اول نمبر باندې علم دی چې باید انسان علمیت لمنه همیشه د پاره ونیسي. دویم نمبر باندې کتابت دی، ځکه دا کتاب داسې دی چې دا نسلونو ته پاتې کېږي، دا ریفرنس وي، دا د نورو خلکو په ذهنونو کې پاتې کېږي. دریم نمبر باندې بیا رسنۍ دی، ځکه رسنیو سره موږ ټوله دنیا سره کنیکټ یو. یو کتاب شاید موږ په ډېر مشکل او خوارۍ سره زرو کسانو ته ورسوو، خو یوه لیکنه چې ما په مثال په رسنیو کې وکړله، یو ویډیو ما په رسنیو کې وکړله، هغه ډېر په اسانۍ باندې 2000 کسانو ته رسول کېږي. دا ډېر اسانه خبرې دی او انسان دپاره. یعنې دا ډېر مهم دی چې د ځینو علمي او بنیادو کارونو ترڅنګ په میډیا یا سوشل میډیا یا په رسنیو کې
کار کول هم دا هم ډیر مهم او دی. طبیعي خبر ده. د ستاسو په نظر د فکري مبارزینو خنډونه او ستونزې کومې دي چې دوی له مخکې نه ورته آماده واوسېږي او وپوهېږي چې د فکري مبارزې په ډګر کې دا رقم ستونزې او مشکلات هم شته، یا که تاسو له خپلو تجربو نه ووایئ چې کومې داسې ستونزې دي چې تاسو ورسره په دې لړ کې مخ شوي یاستئ؟ ګوره د فکري مبارزې دا میدان چې دا ډېر وسیع میدان دی. دا د لیرز په شکل کې کار کوي، پړاوونو شکل کې کار کوي. مثال ټیټه سطحه خلک وي، بیا ورپسې لږه جګه باندې وي، بیا لږه جګه باندې، بیا لږه جګه، بیا لږ نور هم علمي خلک وي. یو فکري مبارز بیا د دې سره مخ کېږي چې هغه څنګه خپل علمي سطحه پورته کړي. صحیح ده؟ نو ځینې خلک یې هغه په دې مشکل باندې نه پوهېږي. هغه وایي چې بس ما یو څو کتابونه ویل او زه ښه فکري مبارز شوم او زه نه، داسې نه ده. دا به ورو ورو مخ په وړاندې ځي، حتی انسان یو حالته پورې به داسې رسېږي چې د فلسفیانو چې هغوی پکې فکر کړی، هغوی پکې خپل ټول ژوند تېر کړی، د هغوی د فکر رد بیا په فکر باندې کوي، د هغوی رد بیا په علمیت باندې کوي. اول نمبر باندې مطالعه ده، ځکه انسان همیشه دپاره په دې لاره کې د مطالعې کمښت سره مخ کېږي. باید د خپله مطالعه داسې وساتي لکه څنګه چې د خپل فکر دپاره یو پټرول ساتي چې د مسلسل پرې روان وي. اول نمبر باندې مطالعه ده دپاره. دویم نمبر باندې سستي ده. ډېر ځوانان یې سستي کوي، یو ورځ دوه ورځې د جذبه وي زه مطالعه وکړم، زه فکري مبارزه کوم، دا کوم. په درېیمه ورځ باندې بیا په دې کې استقامت نه وي، کنسسټنسي نه وي پکې. چې استقامت نه وي هماغسې فکري مبارزه هم د پاتې شي. استقامت په دې لاره کې ضرور دی. او درېیم نمبر باندې همیشه دپاره د الله تعالی نه د هدایت طلب دی. ډېر ځوانان یې چې هغه فکري مبارزه خو شروع کړي، خپله پکې ښکېل شي، الحاد ته واوړي، عقیدوي مسایلو کې ښکېل شي، یا په نور داسې مسایلو کې ښکېل شي چې هغه د لاره بیخي ګډوډه کړي. نو همیشه دپاره د الله تعالی نه د هدایت طلب په دې لاره کې ضرور دی چې انسان یې وکړي. بله، یوه مسله بله ده چې یعنې یوه تشه چې معمولا په فکري کتابونو کې تر سترګو کېږي، یا په همدغه مسایلو باندې د فکري استادانو لخوا یا د دغې لارې د لارویانو لخوا یو پوښتنه مطرح کېږي چې او هغې یو ډول هغه د یو ډول تشویش د دوی په ذهن کې، یو ډول ګیله یي چې په مسلمانو هیوادونو کې متاسفانه د فکري مبارزې باندې سرمایه ګذاري نه کېږي یا د هغې لپاره کار نه کېږي. د دې مسئلې په اړه تاسو څه نظر لرئ او دا څومره اهمیت لري چې په لویه کچه دې برخې ته کار وسي او مراکز جوړ سي او دا مسله مطرح شي؟ ګوره غرب چې دی، اکثر غربي هیوادونه د امریکا په شمول، هغوی دا کار په حکومتي کچه باندې کوي. که هغوی مؤسسات روزي، که هغوی تعلیمي ادارې روزي، که هر یو هغوی دا کار اداره جاتي شکل کې، انسټیټیوشنلایز شکل کې دا کار کوي. یعنی اداره جاتي شکل باندې دا کار مخ په وړاندې وړي. حتی که رسنۍ دي، که میډیا ده، خپل فکر، خاص فکر لري او ښه په زغرده باندې لري. یعنی غرب فکري کار په پټه باندې نه کوي چا کې، ښه په زغرده کوي چې دا کار دی، دا زما فکر دی، زه د خپل فکر دپاره کار کوم. پیسې هم ورته لګوي، د عوام هم په دې قانع کړي چې باید موږ ستاسې دا ټیکسونه په دې څیز باندې ولګو. نو چې کله یو خواته حکومتي بودیجه وي، حکومتي قوت وي، حکومتي وسایل وي، طبیعي خبر ده چې په مقابله کې هم ورته پکار وي. که چېرته په مقابله کې ورته حکومتي وسایل نه وي، حکومتي بودیجه نه، نو په فردي شکل باندې دا کار ډېر ستونزمن کېږي. نو په دې خاطر باندې دغه فکري کار دپاره باید په لوړه کچه باندې علمي کار وشي او لوړه کچه باندې دپاره وسایل استعمال شي. بالکل، یعنی زما په نظر دا ډېر مهمه دی او بنیادی کار هم دا دی چې موږ مثلا په ډېر بنیادي توګه باندې په خپلو نسلونو باندې کار وکړو. دا پوښتنه به هم ولرو چې د نوي نسل روزنه په فکري توګه څومره مهمه ده، یعنې د خپلو نسلونو روزنه. یعنې یو بعض دا مطرح کېږي چې په غربي هیوادونو کې تر ټولو ډېر فوکس هغوی په خپل نوي نسل باندې، یعنې هغه نوي ماشومان چې دوی رالویږي، راځوانېږي، د هغوی پر ذهنیت سازۍ باندې دوی ډېر فوکس. نو په فکري مبارزه کې دا مسله څومره مهمه ده او د چا رول پکې ډېر زیات دی؟ ګوره په دې کې د مور او پلار رول هم شته. چې ستا مثال خبرې، اوس ما تاریخ سره ډېر زیات شوق دی، زه تاریخ مطالعه کوم. دغه شوق، دغه لاره ما د چا راوښودله؟ ما ته خپل والد صاحب راوښودله، خپل پلار راته راوښودله چې یو ورځ یې راته کتابونه راوړل. ما ته ویل دا کتابونه ته مطالعه کړه. په بازار تېرېدله ما مې اخیستل. ما چې کتابونه مطالعه کړل، د هماغې ورځ نه زما د مطالعې سره شوق پیدا شو، زما د تاریخ سره مې شوق پیدا شو. مور پلار پکې ډېر ضرور وي چې خپل بچي ته تربیت ورکوي. د استادانو پکې رول ضرور وي. همداراز په خاندان کې خامخا یو علمي سړی، مشر سړی، یا په ټولنه کې یو مشر سړی، یو لارښود وي د خلکو دپاره.
چې هغه د خپلو خلکو ته د هغې رول پکې ضرور دی، د خطیبانو رول پکې ضرور دی. د جمعې په لمونځ د جمعې په ورځ باندې خطبه کې یو خطیب د خپلو ځوانانو مسایل درک کړي، د هغوی فکري سوالات وګوري. داسې نه ده چې مثال د خبرې یو ځوان سره فکري سوال یو هغه یو عالم ته بیان کړي، ملا ته بیان کړي، ورته ته کافر شو یا ایمان درنه تللی دی او دا دې شیانو کې فکر مه کوه ختم شو لاړې یا دا مسایل دغه نه، بلکې هغه ته پکار دی چې د هغه ذهن په دې باندې قانع شي. یو سوال حل کول، یو سوال کې کاږل. څوک چې سوال کې کاږي هغه نور سوالات زیږي. څوک چې سوال حل کوي د هغوی ذهن واضح کېږي، صفا کېږي. نو سوال حل کول ضرور دی او دا ټولو ته پکار دی، خطیبانو ته هم پکار دی چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي چې هغه موضوعات مهم وي د ځوانانو دپاره، مهم وي د خلکو د پوهاوي دپاره، که هغه په فکري بخش کې او که غیر فکري بخش کې. بالکل. استاد دا هم راته وایي چې د منهجونو د نصابونو او ادبیاتو رول په فکري مبارزه کې څومره دی؟ چې دا خو ډېر زیات ضرور دی. چې کله موږ تاریخ ته وګورو نو نازیانو د چې کوم هټلر طرف ته هټلر والا فکر والا خلک هم فکره هغوی د 1933 نه واخله تر 1941 پورې تقریبا 100 میلیونه کتابونه وسوځول د خپل فکر خلاف، او د هغې په مقابله کې ورته د خپل فکر مطابق لکه مثال د خبرې مایند کافت یا نور داسې کتابونه چې هغوی ورته وړاندې کړل. د دې جرمني د نسل مکمل ذهنیت یې بدل کړ او داسې حده پورې بدل کړ چې مرګ به د ژوند نه زیات خوښ او په خوشحالۍ باندې به مرګ قبلو. دې ته نه کتل چې زه د نور انسانانو سره ظلم کوم، که زه نور انسانانو سره هر څنګه رویه کوم، خو هغه ته د خپل فکر مهم و. بیا چې کله جرمني شکست وخوړه، دویمه نړیواله جګړه تېره شوه، د هغې نه وروسته ډینازیفیکیشن شروع شه، یعنی بیرته هم دا فکري کار چې په ځوانانو باندې وشو او خلک د همدې فکر نه رامنع کړل، خلکو ته به هم د خپل فکر جهالت ښکاره کېده. نو یو فکر دوی ته ژوند هم ورکو، یو فکر دوی مثال د خبر دوی ژوند یې اخیسته، دوی بیرته بیا هغه فکر رد کو. یعنې دا د نصابونو یعنې د منهجونو نصابونو هغه قوت درته زه ښایم. همدې ترتیب باندې که چېرته ته اوس وخت کې مثال د خبرې په نصاب کې ماشومانو ته ووایي چې شاه شجاع ډېر یو ستر سړی تېر شوی د افغانستان په تاریخ کې، یو ډېر غازي و، ډېر دا او دا او دا او دا، روان نسل به یو 50% یا 80% وخاندي یو نسل، دویم نسل به 80%، دریم نسل به بیا 40 او بیا 15 او 20. یو وخت داسې راځي 3 نسله څلور نسله وروسته چې واقعا د خلکو دپاره شاه شجاع به څه شي اتل به وي. دغه فکر، دغه تاریخ، دغه هر یو شی به یو مصنوعي شکل باندې د خلکو او دا یو پروګرامینګ وي. دا اوس وختونو کې ډېر ملکونه کوي، ډېر هیوادونه کوي چې مصنوعي یو څیز جوړ کړي، یو څیز اتل کړي په خپلې خوښې مطابق، یو څیز چې دی هغه مثال د خپلې خوښې مطابق بې اصله کړي، د تاریخ نه لرې کړي، حذف کړي. مثال اوس وختونو کې په هند کې چې دی بابري مسجد په باره کې، یا مثال د خبرې د محمد بن قاسم په باره کې، هغه په پنجاب کې پاکستان کې هغوی چې محمد بن قاسم بن نصاب نه لرې کوي، د هغه په ځای باندې راجا داهر راوړي، نو مکمل د تاریخ تشخص دې سره بدلیږي. مثال د خبرې ته یو انسان دی هغه ووایي چې اسلامي فاتحینو اسلامي خاورو دپاره دومره سختې ګاللې دا یې کړي، په مقابله کې سیکولر نصاب والا راپورته شي، هغې ووایي چې هغه یو ډاکو فلان کې غلو دا غلو تور نور پسې پورې کې. نو د هغه سړي شخصیت د روان نسل دپاره کاملا بدل شي. یو نسل دپاره الګو وي او د بل نسل دپاره به د نفرت سمبول وي، د کرکې سمبول وي. په دې خاطر د نصاب او د کتاب دا د فکرونو تغییر کې ډېر زیات ونډه لري او اهمیت لري. بالکل. یو بس استاد دا هم دی چې له بده مرغه چې دا موږ په مختلفو برخو د ټولنې کې دا ګورو، هماهنګي، یو ځایوالی او د جمعي کار د فکري مبارزینو ستاسو په نظر څنګه ارزوي او څنګه باید وي؟ ګوره، فکري مبارز باید څنګه وي؟ فکري مبارز باید دا سوچ پرېږدي چې زه ډله جوړه کړم ځان ته. زیاتو مبارزینو کې دا ستونزه وي چې هغه وایي باید زما تنظیم وي، باید زما د چترۍ لاندې خلک راټول شي، باید زما د پلیټفارم لاندې خلک راټول شي او زه رئیس یم، زه مشر یم، زه سردار یم یا زه سرلاره یم. دا سوچ غلط دی.
هر سړی باید په اخلاص باندې کار وکړي. هر سړی د خپل ځان الله تعالی ته د حساب ورکوونکی حس کړي چې زه به یوه ورځ الله ته حساب ورکوم. چې کله به موږ کې د خپل ځان سره محاسبه راشي، الله تعالی سره د الله تعالی ته د حساب ورکولو سوچ راشي، نو به د فکري مبارزه کې اخلاص زیاتیږي. همدغه راز چې کله هم دنیوي مفاد په فکري مبارزه کې راغی، فکري مبارزه نه پاتې کیږي، هغه بیا اداکاري پاتې کیږي. نو اداکاري نه کول پکار، د الله پاک دپاره، د الله تعالی دپاره په اخلاص باندې کار کول پکاري. چې کله اخلاص موجود وي، انسجام په خپله راځي، په خپله یو بل بیا انسانان یو بل مني، یو بل ته بیا غاړه کېږدي چې واقعا موږ ته اتفاق ضرور دی، یو بل د نظریاتو نه استفاده ضرور ده. ضرور نه ده چې کوم یو دی په موږ کې مشري، چې هر څوک باید موږ په یو انسجام سره کار وکړو. استاد یو مسله بل هم ده چې زه ورته متوجه سوی یم. موږ د افغانستان په تاریخ کې ګورو، یو خو د سیاسي حاکمانو تاریخ تر یو حده پورې لرو، یو موږ د ادبیاتو په برخه کې د ادیبانو له ژونده ځینې کتابونه لرو چې په هکله باندې پوهېږو، زموږ په نصابونو کې شته. ولې موږ په افغانستان کې او په دومره د یو لوی تاریخ درلودونکي یا پخواني هیواد کې د فکري مبارزینو تاریخ نه لرو؟ یعنی که موږ 200 کاله یا 300 کاله مخکې لاړ سو، د چا نومونه اخیستلی شو د فکري مبارزینو په توګه باندې؟ د افغانستان په تاریخ کې داسې وضعیت ډېر کم راغلی دی چې فکري مبارزې پکې پیل شوي وي، ځکه چې کله هر وخت کې یو خو دا ده چې دلته فطرتي د خلک زیږه خلک دي، د افغانستان غیرتي خلک دي. چې کله انګریز راغلی دی، چې کله بهرنی اشغال راغلی دی، نو دلته خلکو مقابله کړې ده. د فکري کار ډېر کم دلته شوی په اوایلو کې. بیا چې کله فکري کار شروع شو، نو د فکري کار هم اسلامي نړۍ ته چې اول راغی، نو په هر هیواد کې خامخا لسیزې اخیستې دي چې تر څو د هغې په مقابله کې خلک راپورته شي، د هغې په مقابله کې علما سوچ وکړي، فکر وکړي، لیکل وکړي، یو ځوان نسل وروزي. یعنی اول فتنه راغلی، بیا د فتنې مخالفت راغلی دی. نو په افغانستان کې هم دغه فتنې اوس استعمارونه دي. مثال هند ته اول ځل باندې چې انګریزان لاړل 1410 شاوخوا ته لاړل، کمپنۍ جوړه کړله. بیا په 1900 کې میلادي کې 1950 کې 1958 کې شاوخوا هغوی په هند باندې ولکه ترلاسه کړله. خو په افغانستان کې څو ځلې چې انګریزانو حملې کړي دي، ولکه نه ده ترلاسه کړې. نو ځکه په افغانستان کې د انګریز د فکر دپاره، استعماري فکر دپاره داسې ډېر کار نه کېدلی شو، ورته نه ده پاتې شو. خلکو د هغې مخالفت کړی دی. یعنی دا که آګاهانه و که غیر آګاهانه و، خو د خلکو یعنی یو فطري حالت و چې خلکو مقابله وکړله، اشغال خلکو نه دی منلی. کېدای شي ډېر خلک په دې خبر هم نه چې فکري مبارزه چې شته وي 300 کاله مخکې کېدای شي افغانان نه خبر، کم از کم هغوی په دې خبر و چې زما هیواد ته د اسلامي خاورې ته، پاکې خاورې ته د بل چا د انګریز قدمون نه، دې دپاره نه دی زما دا هیواد چې د انګریز قدمونه دلته زه وزغمم، هغه دلته راشي او هغه زما په سر باندې حاکمیت کوي. خلکو یې مقابله کړې ده. بیا چې کله وروسته فکري مسایل شروع شول، بیا د هغې په مقابله کې علما هم راپورته شول. بالکل. موږ تاسو لږ شاته لاړلو، او که د اوس د حال لپاره هغه وکړو، فکر وکړو، د اوس لپاره ستاسو په نظر څومره مهمه ده فکري مبارزه، او څومره په موږ کې فکري جګړې د غرب لخوا یا د مخالفینو لخوا یا د مخالفو افکارو او مکاتبو لخوا ریښې کړي دي زموږ په خلکو کې، زموږ په هیواد کې؟ ګوره، فکري مبارزه ډېره زیاته مهمه ده. څومره چې انسان دپاره ژوند مهم دی، اوبه ساه مهمه ده، اکسیجن مهم دی، دقسې مبارزه هم مهم ده، ځکه زموږ ژوند دې پورې تړلی دی، زموږ حکومتي نظام دې پورې تړلی دی، اقتصاد زموږ دې پورې تړلی، زموږ ایمان دې پورې تړلی، زموږ را روان نسلونه دې پورې تړلی دي، نو زموږ د ژوند ټول اعمال هم دې پورې تړلی دي. صحیح ده؟ یو خبره ده. دویم نمبر باندې فکري مبارزه بې له شکه چې فکري کار په موږ کې شوی دی. څوک تر غوږونو پورې ډوب دی، څوک تر مرۍ پورې ډوب دی، څوک تر یعنی خامخا ټول پکې راایسار یو. داسې نه ده چې موږ بچ، یعنې په دا ټوله سیمه کې ډېر کم داسې انسانان به چې هغه به د 0.000 نه موقعیت وي چې هغه دې په دې مبارزه کې لږ هم نه یې راګیر شوی، په دې دام کې د لږ هم نه یې راګیر شوی، نه چا باندې لږ حتی زموږ خوښې چې زموږ څه خوښه ده، زموږ څه چوایسز دي، موږ څه خوښو د خپل ځان لپاره، کوم رنګونه خوښو، کوم خوراکونه خوښو، څه ډول خبرې کوو، څه ډول یو بل سره ناسته ولاړه کوو،
څه ډول فکر ساتو، دا ټول دې پورې تړلي دي. فکري مبارزې کې ټول ګیر یو، خو په دې د دې غربي فکر خلاف کار کول دا چې د زموږ استاد لپاره یو حیاتي مسله ده. و دا مسله یو خدا هغه د بحث دی چې زه فکر کوم داسې هغه موږ دومره تاثیر هم لرو موږ په خپله ټولنه کې چې ځینې خلک ممکن وم نه پوهېږي هغه د دې مسلې ښکار واوسېږي. بالکل ډېر خلک یوازې دې پورې نه تړلي چې مثال د خبرې یو انسان 5 وخته لمونځ کوي هغه د دې فکري مبارزې ښکار نه وي. نه، ډېر خلک وي چې فکري مبارزه کوي د لمونځ کوي خو بیا هم د غربي فکر کې ښکیل وي یا په دې باندې یو اغیزه کړي. لکه مثال د خبرې زه تاسو ته یو سړی دی او هغه په دواګانو کې غش کوي، یا مثال د خبرې یو سړی دی هغه بېایماني کوي یو ځای کې، یا یو سړی دی هغه د خپل خواهش دپاره د یو چا ژوند خطر سره مخ کوي. دغه دا خواهش په دې کې د کوم ځای نه راغلی دی، کوم ځای نه کرل شوی دی، په دې کې په کوم ځای کې دی. کېدای شي دی په دې فکر کې چې والله دا په ما کې طبیعي ده. نه، په انسان کې طبیعي دا نه راځي، انسان کې طبیعي شکل باندې نه راځي. مثال د خبرې زموږ استاد مکتبونه دي، موږ او تاسو ته ښکاره کېږي موږ مکتبونو ته فیس ورکوو، استادان تنخواه اخلي، سرمعلم چې دی د ټولو نه فیسونه جمع کوي هغه ځان ته پیسې اخلي. په ټول اسلامي تاریخ کې د علم چې موږ پورې رارسېدلی دا په یو شکل باندې رارسېدلی دی چې دا کله هم کیپیټلایز شوی نه دی، سرمایه‌دارانه شوی نه دی. اوس سرمایه‌دارانه شوی دی، موږ ته اندازه هم نه کېږي، موږ وایو چې بالکل دا په عادي حالت کې روان دی. صحیح ده. مکتبونو نه مثال د خبرې شی جوړ شوي، سبقونو اخیستلو منډۍ ترېنه جوړه شوي، استاد سبق خرڅوي پکې، هغه هم خپل یو 3 ساعته لري، سرمعلم چې دی هغه بیا د دې منډۍ غټ مسؤلي. نو دا ترېنه جوړ شوي چې دا ترېنه جوړ شوي نو طالب علم سبق نشي ترلاسه کولی. څنګه طالب علم سبق ترلاسه کولی شي چې کله استاد د سره مخلص وي، چې کله استاد دې ته ونه ګوري چې چېرې دا ما ته تنخواه راکوي او که نه راکوي، باید زما دا شاګرد مخکې لاړ شي او شاګرد هم د خپل علم سره مخلص وي. شاګرد ولې علم کوي نن سبا؟ ذهن چې دی چې زه زده کړې وکړم چې زه پرې ډېره تنخواه ترلاسه کړم. همداسې ده. دا نه وایي چې مثال د خبرې زه په الله تعالی قربت ترلاسه کړم، زه پرې د ټولنې ته خدمت وکړم، زه پرې د هېواد دپاره خدمت وکړم. هغه دپاره د خپل خواهش مقدمي. حتی د یو بل نه پوښتنه کوي چې نن سبا د څه شي سکوپ دی یا د څه شي نن سبا مثال ډېر دوران دی چې زه هغه ووایم چې په هغې کې زیاتې پیسې ترلاسه کړم. نو وړوکې ماشوم منټلیټي ذهنیت هم دې ته جوړ دی. بیا همدغسې سرمعلم د هغه په وړو خبرو کې په ده باندې پنسل خرڅ کړه، په ده باندې چې دی کتابچه خرڅه کړه، په ده باندې دا شی خرڅ کړه، په دې کې دلته هلته کمیشن واخله، په دې کې دلته کمیشن واخله، په دې کې هلته کمیشن واخله، امتحانونو پرچې پې خرڅې کړه، فلان فلان. نو دا ټول کیپیټلایز شوی دی. په همدې وجه باندې د علم خوند ورک شوی دی چې علم کله طبیعي شکل کې ګوره دا طبیب چې دا په د اسلامي تاریخ کې یو عزتمنده رتبه وه. طبیب ته به خلکو ډېر د قدر په سترګه کتل. حتی یعنی په لارو کې به روانو طبیب ته به چا د مثال د خبر دا نه و چې مثال ته به د طبیب ته کښېنې او ته ورته پیسې، نه، یو ښه مشوره به هم درته درکوله، یو مشفق انسان به و د ټولنې دپاره. اوس وختونو کې وګوره زموږ طبیبان ډېر پکې ښه خلک شته، د ډېر معزز او مقدس او محترم خلک پکې شته. ځینې پکې داسې هم دي چې مثال د خبرې په ایکس رای کې هم کمیشن اخلي، په دواګانو کې هم کمیشن اخلي، سي ټي سکین کې هم کمیشن اخلي. صحیح ده. نو دې ته نه ګوري چې مریض په څه حالت کې دی، پرته له اړتیا هم دا مسایل ترحم ختم شوی، خو دا خپل حرص د دې ته مجبوره کوي چې د تر دې ټولو پولو پورې تېر شي. مخامخ به ګوري چې د لرې پرتې سیمې نه یو غریب انسان راغلی دی، سپین ږیری دی، ضعیفه دی، پیسې ورسره نشته، د ده په زړه کې ترحم نه راځي، ورته حرص راځي. دا هم د فکري مبارزې یو شکل دی چې دا کار کیپیټلایز شو، کیپیټلیسټ مایند سیټ ته واوښته. نو په دې موږ ته نه ښکاره کېږي عموما چې کله موږ د دې ژوروالي ته وګورو نو بیا موږ ته اندازه کړي. دا ډېر بنیادي بحث دی استاد، او فکر کوم یو ځل ما نه پوهېږم ستاسو په کوم ویډیو کې لیدلی و که مخامخ بحث کې مې و دغه د په مدارسو کې دا د غیر اخلاقي مسله مطرح کېدله د خلکو له خوا نه یا د نورو افکارو د خلکو له خوا نه. بیا فکر کوم ستاسو یو بحث ډېر جالب و ما چې ولیده. تاسو ویل چې یعنې دا خو داسې ده چې یعنې دغه ټولنه دومره بد اخلاقه سوله یا د ټولنه کې بد اخلاقي دومره تر دې حده راورسېده، تر جومات هم راورسېده یا تر مدرسې هم راورسېدله. یعنې دغه د بدیو د بد اخلاقیو او په مختلفو فیلډونو کې د دې ځینو مسایلو د تاثیراتو خصوصا په مسلمانو ټولنه کې د مسلمانانو په ژوند کې یعنې دا هم ستاسو په نظر هغه شوي دي، دا پیچکاري سوي دي او یو ډول ترویج سوي دي؟
هر کله چې یو څیز په ټولنه کې نارملایز شي، معنا عادي شي، د هغې په مقابله کې د خلکو هغه سنسیټیویټي یا حسیت ختم شي. دا همداسې صحیح ده. یو کار د ډېر قبیح کار دی، په دې ټولنه کې اول ځل کېږي، ټول خلک په هغې غبرګون ښکاره کوي، ورګون ښکار. خو چې بیا کېږي، یو په قوت باندې کېږي، یو په زور باندې کېږي، او بیا کېږي، بیا د خلکو ورسره عادي کېږي، خلکو ته بیا د عادي شی ښکاره کېږي، بیا د خلکو هغه احساسات هم دومره نه راپارېږي. همداسې دغه قوت او دغه نارملایزیشن څوک کوي؟ دا مهم دا بحث. بیا قوت چې دا ټولنه خلاف ده او بیا هم دا ټولنه په دې رنګ کې رنګ کېږي، دا څوک کوي؟ همداسې دغه سوال موږ دې ته مجبوره کوي چې په دې ټولنه کې خامخا دا بدي شاته یو قوت لري. همداسې ده. یو ورځ زموږ یو دوست ډېره جالبه خبره وکړه. هغه ویل چې یعنې وایي یو ورځ موبایل کې مې ویډیو کتله چې د پخوا چې رسنیو په افغانستان کې کوم ډول خپرونې او سریالونه نشرول، بعضې خپرونې ما وکتې، وایي هېڅ مې فکر نه کوو چې دا خپرونې په افغانستان کې جوړې سوي او هغه په داسې وخت کې نشرېدې چې یعنې موږ او زموږ کورنۍ ټولو کتلې او ډېر نارمل هم کتلې، داسې راته نه ښکارېدې. دا چې بیا بند شول او ختم شول او یو څه وخت نشته، نو له هغې نه وروسته چې اوس فکر کوي سړي ته یو ډېر بد او یا ډېر سخت او لوی کار ورته ښکاري. نو د نارملایزیشن مسله دلته ډېره مطرح کېږي. دا واضحه خبره ده. ډېره مننه استاد چې وخت مو راکړه، بحث مو وکړه. انشاءالله که په کوم بل فرصت کې وو بیا په دې مسایلو ډېر وغږیږو انشاءالله. قدرمنو دوستانو، له تاسو هم مننه. انشاءالله په نور فرصتونو کې به نور مهم بحثونه له تاسو سره شریکوو. السلام علیکم.